السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې هم په خیر وي. بیا هم کندهار د غرمې تقریبا 12 بجې دي شاوخوا. نو نن مې زړه غوښتی مال چې ولاړ شم د غرمې ډوډۍ په هوټل کې نوش جان کړم. نو اول تاسې به هم راسره بوځم. نو په عینو مینه کې ډېری مشهوره هوټلونه دي، نو پیزا پوینټ، پیزا هاټ او ډېری دي. اوس یې زما څه نومونه هېر دي. نو ولاړ به سو، نن به یو انتخاب کوو، ورې به ډوډۍ وخورو. که څه هم هغه روش او هغه ځینې نور خوراکونه بیا خاص په عینو مینه کې نه پیدا کېږي، لکه کړایانې او دا شیان. دلته خاص داسې فاسټ فوډ ماډل شیان دي، لکه بریاني و، برګر و، دغه شیان دي. نو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ. نن مو بیا په افغانستان کې د رسټورانټ یو ویډیو در باندې ګورم. راووتلم، څه اندازه ګرمي هم شته، وصله مکمله ګرمي نه ده ختمه شوې. دا بېلټون غږ کوي. روان یو د هوټل په خواته له خیره سره یو رسټورانټ ته ورځو. نو که پیزا هاټ ته ولاړو که پیزا پوینټ ته، دا دوه مشهور هوټلونه دي. اوس له خیره سره دا د اولې په والې ته راورسېدلم. دا راسته لاس کې کاټېږم، دې خوا ته به کاټ شو. انار دی، میوه ده. والا خلطه په یوه شلي موفیه هسې ده سړی داسې ګپاو معلومېدی. لاس کې به راوګرځېږو. دلته پیزا هاټ دی. نو دغه دی پیزا هاټ ته راورسېدو. نو هلته به یو ځای موټر پارک کړو، بالا به ورسو. راورسېدو له خیره سره، ور به سو دننه. راغلو له خیره سره. السلام علیکم، څنګه یې؟ طبیعت ښه دی؟ شیش لرئ؟ بریاني خو به یخه نه وي. ښه، دوه دانه بریاني راوړه او څو دانې سموسې راوړه. دوې درې دانې راوړه.
بخښه دا چوکۍ که لږ دورې کړې و ستا له مخه رایله کړې لږ نو راغلو کښېناستلو اډر مو ورکړئ بس له خیره سره بریاني راته راوړې نو نوشي جان وي که زه مې څه وږی یم ناوخته هم دی ځکه سهار مې سمه ناشته نه ده کړې انتظار نو چې رایه له خیره سره بریاني مو راغلله نو میکس بریاني ده ځکه ډېره ترخه موږ نه خورو ډېرې ترخې زور موږ نه لرو نو سره د یو څو دانو سموسو بریاني مو شروع کړې ده له خیره سره خورو یې ښه بریاني ده بده نه ده ښه خوند کوي مقصد هغسې خوند نه کوي له کابله چې په کور کې پخه کړه هغې ځان ته خوند دی د کور د شي جلا خوند زه بیا خورم تاسو خوند پر اخیشه Ora, já não pedi. نو بریاني مو نوش جان کړله ښه خوند یې وکړی دا و پیزا هات ولا په هوټلو کې یا په رستورانټو کې د پخوا په نسبت باندې رش ډېر کم شوی دی بیخي دا څو وارې پسې زه راځم یو دوه نفره پخوا چې به راغلی دا وخت داسې رش به و چې چوکۍ به ځای نه کېدی نو
اوس چې راسې د دې غذا مې څه کمزورې سوې ده، کله یخ وي کله زړه وي کله څنګه وي، ځکه خو نو ګراک نشته دی. فکر کومه لږ به ښه وي یا ورته پاتېږي. نو بیا هم ښه خوند یې وکړئ. نو خدای دې وکړي چې تاسو هم خوند ورباندې اخیستی او دا د افغانستان د رسټورانټو دا وضعیت مو لیدلی وي. نو دا و د نن ورځې ولاګ. نو خدای دې وکړي چې مړ سوی مو تر یو بل ولاګه پورې ماته راکړي اجازه. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.